Er zijn veel gewapende groepen in Uruzgan. Dit zijn geen Taliban, maar hoe moet je het weten? Deze mannen horen bij een militie, maar het zouden net zo goed Taliban kunnen zijn, politieagenten of criminelen. Ze zien er allemaal hetzelfde uit. De Taliban zijn te verdelen in 3 groepen. Er zijn niet-politieke criminele bendes. Dan zijn er de buitenlanders, Al-Qaeda-achtige groepen die de keiharde lijn volgen. En dan heb je de Afghaanse Taliban. Die bestaan uit commandanten en fulltime strijders. Maar velen zijn gewone Afghanen, boeren of winkeliers. De mensen die wij spreken horen bij die laatste groep. We ontmoeten hen in de kelder van een huis. Dit zijn gewone Afghanen uit kleine dorpen in de omgeving. Er zit 1 leider bij. Deze Atikula voert het commando over 10 man. Dit zijn mensen die gewoon hun werk doen als het kan, maar die vechten als het moet. حالت چې ما پیدا کیم ز سرګردانه ول کېږم ټوک ټوک بیا به په کور کې می د سارا د بهار خلک را لويږي وونه هغه جنگونه وسوله په هغه باره کې ډېر طالبانو په هغه وخت کې او سمرغاو خلک وو ظلمونه د سمرغاو د خلکو سره ډېر وسوله کورونه یې ونړېدل بمبارونه پر وسوله ډېر تکلیفونه ورته وسوله نو مره خامخا هغه د خپل مجبوریت څخه ودرېده اوس موږ په وطن کې دغه ککره کې زموږ دغه د خپل کور سره دغه شپته یا کسه په ار چپه کې ګرد لوړ شیدان سره ټوک ټوک سره ټیکا ټیکا سره نو موږ هم بر دغه مجبوریت سره دغه سم چې د موږ وژنی یا منه کورونا را خرابې نو موږ هم بر مجبور سولو نو موږ دغه طالب سره هم بر لاس ورکې واه غيب ما وغرزول لنجان دغس بمنا وغرزول بل فروش كان اللي وغرزول بمنا يا فرد فردا من خامخا خلک خوش کړل طالبان خو نو وس کمزور دي وس خو مشترک مجموعه په وطنونو کې د وطنونو ټول وستوري طالبان نشته پښکي یم د طالبان په سلو کې دغه 15 کس نشته اوس ورسته کوي کې دغه پسرلی خو طالبان بیرته راځي خپل ځایو ته بیرته باغ جنگون یغه کې سبي وس دغه اوس امنیت دغه امنیت دغه امنیت نه د مشته په در نه خوري وس پیلانه نشته وس خو مګر کلی مشران پاکستان ته کلی نو په خو کومک مور سره کوي ډوډۍ مور کول یا ور سره زغا سره درې خو بلی خواته وس خو لنه نسته نو چې ورته زغا خاطر وسزغا چې زموږ امنیت منو شي منو ورور حکومت زیرول توباله کول نو بره موږ مجبور و دغه ته نو خامخا من خو دشمن مې چې دشمن مې نو ته د دې چې دشمن سړي شراځي چې هغه راشي په خپل په کور کې قرار نه چې مړی کې هغه خو د نور خلکو کار دی نور مشرانو کار دی زما په خلق نه کېږي چې دا چې دی الواش یا پاتس